لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. كتاب رياض الصالحين يوصل پنځوستم باب شروع کیږي. باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. باب دې په باره د دې کې چې هغه څوک چې مرګ ته حاضر شوی وي هغې ته تلقین کول د لا اله الا الله کلمې، د دې توحید کلمې تلقین ورته کول چې لا اله الا الله. اول حدیث عن معاذ رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت ته دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. د الله پیغمبر دا خبره کړې ده چې د چا چې اخیره خبره دا شي چې لا اله الا الله، چې نشته د لایق د بندګۍ مگر یو الله دی، دخل الجنه، دا سړی به جنت ته داخليږي. دا روایت د ابو داود او حاکم دی. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای: د کم انسان چې اخره کلمه او اخره خبره دا شي چې لا اله الا الله او دا په دغه سره وفات شي، دا سړی به جنت ته داخليږي. دویم حدیث ته وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه روایت ته دا وی: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي: لقنوا موتاكم لا اله الا الله. تاسو اے مومنانو مسلمانانو خپل مړو ته تلقین وکئ، دا ورته وویئ، ورته ویښوئ لا اله الا الله، دا ورته واوروئ چې لا اله الا الله. کله یو څوک وفات کېږي ستا په خوا کې نو هغې ته څه ویوه چې لا اله الا الله وویوه، ډېر په آرام سره به ورته ووایي چې لا اله الا الله وویوه. ډېر زور هم په هغې نه کې کېدی شي هغې باندې ډېره سخت نور الفاظ ووایي چې بیخي نه ویمه نو سړی بې ایمانه دنیا نه تېرې کړي. یعنې هغې ته په نرمۍ باندې ووایي چې لا اله الا الله ویوه. یا ته په خپله ویوه، ناست چې کوم کسان ستا خواته دي هغه به څه وایي لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ته چې وایې نو هغې ته په خپله دغه شانته اورېدنه ده ورته هغه دوی باندې شروع چې لا اله الا الله. ستا د وجه نه به د هغې خریمت شي چې آخره خبره چې لا اله الا الله به ووایي، الله تعالی به جنت ته داخل کړي. د لا اله الا الله ډېر زیات فضایل دي. نبی صلی الله علیه وسلم روایت کې فرمای چې افضل الذکر لا اله الا الله، بهترین ذکر په اذکارو کې د لا اله الا الله دی. دا بهترین ذکر دی چې لا اله الا الله. بل حدیث کې راځي، روایت امام ترمذی دی او البانی دا حسن کړی دی. ابو هريره فرمای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: ما قال عبد لا اله الا الله قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش ما اجتنب الكبائر. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: یو بنده دا چې په خالص نیت باندې یو بنده لا اله الا الله وی، نو دې سره څه چل کېږي؟ وی دې کلمې ته چې لا اله الا الله یو بنده وی، وی دې ته د اسمان دا دروازې کولاویږي، د اسمان دروازې ورته کولاو شي، دا روانه ډېر په تیزۍ سره تر دې پورې حتی تفضي الى العرش، تر دې پورې چې دا عرش ته ورسېږي، الله ته ورسېږي. مجتنب الکبائر، خو شرط دا دی چې دا سړی څومره د غټو ګناهونو ځان ساتي نو د دې په دې کلمه کې او د الفاظو کې به دومره زور پیدا کېږي او الله ته به زر رسېږي. یو سړی چې د غټو ګناهونو ځان ساتي او کوشش کوي چې هغه ګناهونه ځان ساتي چې قرآن او سنت کې شریعت کې هغې ته غټ ګناهونه ویلی شوي، هغې باندې لعن راغلی وي، هغې باندې غضب د الله تعالی راغلی وي او داسې ګناهونه څوک ځان ساتي. د الله پیغمبر فرمایي یو بنده دا خبر نه کوي چې لا اله الا الله مگر دغه کلمې ته د اسمان د دروازې زر زر کولاویږي او الله ته دا کلمې رسیږي او هغې بنده باندې الله تعالی به رحمتونه او برکتونه رالیږي. نو لا اله الا الله ډېره عظیمه کلمه ده، توحید کلمه ده. الله ته اهمیت د توحید ډېر زیات دی. نو پکار دا ده چې کله زموږ استاد په خوا کې څوک وفات کېږي نو هغې ته لا اله الا الله اورېدنه، ښودنه او ویل
دا ورته لازم دي چې هغه ته دا ویل شي او دغه شان ته د هغې اخره کلمه او خبره د دنیا نه په رحلت کې لا اله الا الله باندې د هغې هغه د آخرت سفر شروع شي او په دې باندې وفات شي چې الله تعالی په هغې باندې ډېر زیات رحمتونه برکتونه دا ورباندې راولېږي. الله زموږ او ستاسو د توحید عظیمه کلمه په اخلاص سره نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله علی نبینا محمد.